بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 7 دی. نننې ورډ اف د ډے زمونږه دی هیوایر. هیوایر زما سره یو ځای وایه. هیوایر. هیوایر ویل کېږي ګډوډ ته، آوټ اف کنټرول، چې یو څیز په کنټرول کې نه راځي، د کنټرول نه بهر وي، هغې ته ویل کېږي هیوایر. یا خراب وي یو څیز، هغې ته هم ویل کېږي هیوایر. هیوایر زیات تر استعمالیږي د سچویشن دپاره. داسې یو حالت جوړ شوی وي، داسې یو ماحول جوړ شوی وي چې په هغې کې هر څه ګډوډي، نو هغې ته ویل کېږي هیوایر. د انګلیش په ګرامر کې هیوایر یو ایجکټیو دی. ایجکټیو هغه ټکو ته ویل کېږي کم چې ناون موډیفای کوي، کم چې موږ ته د ناون په باره کې نور انفارمیشن راکوي. نو هیوایر یو ایجکټیو دی. اوس د هیوایر ډیر زیات سینونیمز هم شته دی او ډیر زیات انټونیمز هم شته دی. سینونیمز هغه ټکو ته ویل کېږي کم چې یو شانتي معنی لري. نو اوس د هیوایر په سینونیمز کې راځي کریزي، یعنی لیونی. داسې حالت وي چې سړی لیونی کړی وي. هیوایر فالټي ته هم ویل کېږي. فالټي ویل کېږي ناقص ته، خراب ته. یو څیز خراب وي، صحیح کار نه کوي، کنه، هغې ته موږ فالټي وایو. کنه مثال په طور تاسو سره فون وي، کنه، تاسو به خیال کړی وي اکثر د چا د فون سکرین خراب وي، کنه، ټچ یې خراب وي، ټچ یې فالټي وي. خلک یو څه لیکي او لیکلی کېږي، بل څه ته دلته کلیک کوي او هغه هلته کیسې چل کېږي، کنه، نو هغه هم ګډوډي، کنه، سکرین ګډوډي. نو اکثر خو خلک وایي کنه چې زما سکرین فالټي دی. I have a faulty screen. تاسو داسې هم ویلی شئ چې my phone has gone haywire. زما فون لیونی شوی دی، زما فون ګډوډ شوی دی. نو د دې لپاره هم استعمالیږي. یا فرض که د چا یو ملګری وي او هغه یو قسم له لیونی شوي، کنه، نو موږ خو اکثر وایو کنه he has gone crazy یا he has gone mad، هغه لیونی شوی دی. تاسو داسې هم ویلی شئ چې he has gone haywire. دا هم تاسو استعمالولی شئ چې هغه لیونی شوی دی. دغه شانتي د دې په سینونیمز کې تاسو ته ما اوس ووی چې mad یعنی لیونی کېدل. دغه شانتي انسین هم ویل کېږي لیوني ته چې د چا مازغه کار نه کوي. یا راتلی شي نټس هم استعمالیږي د میډ په شانتي. د نټس مطلب هم دی پاگل، لیونی، میډ. یا دغه شانتي بل ټکی راتلی شي کیاټک ویل کېږي افراتفری، یعنی خلک څوک اخوا منډې وایي، څوک دې خوا منډې وایي، کنه، هر څه ګډوډي، دغې ته ویل کېږي کیاټک. نو هغه هم راځي د دې په سینونیمز کې. د دې نه علاوه د دې نور هم سینونیمز کېدی شي، خو دا یو څو ټکي وو چې دا ما تاسو ته وویل چې دا په عام ژوند کې ډېر استعمالیږي. اوس د دې په انټونیمز کې خو به هغه ټکي راځي کم چې د دې اپوزیټ وي، کنه، نو د هغې لپاره بیا راتلی شي انډر کنټرول، چې حالات انډر کنټرول وي، حالات په کنټرول کې دننه وي. یا بل ټکي راتلی شي ان آرډر، هر څه په ترتیب سره وي، ان آرډر وي، ګډوډ نه وي د هیوایر په شانتي. یا بل ټکی راتلی شي کاملی، یعنی پر امن یا پر سکون. اوس راځو مونږه اگزامپل سنټنسز لا. If we don't plan our trip properly, everything will go haywire. که مونږ خپل ټریپ یا مونږ خپل چکر په صحیح طریقه سره پلان نکو، په صحیح طریقه سره مونږ د هغې منصوبه بندي ونه کړله، everything will go haywire. هر یو څیز به بیا ګډوډ وي، ټول څیزونه به ګډوډ وي. بل اگزامپل مونږ اخیستی شو the virus in the system made all the computers in the office go haywire. په سیستم کې د وایرس د وجې نه د دفتر ټول کمپیوټرې لیوني شوي دي، ګډوډ شوي دي، ګډوډ کار کوي. زیات تر دا استعمالیږي د go سره، go haywire، یا که زړه خبره نو went haywire. مثال په طور زه وایم چې the governments of the western countries went haywire when the sudden attack on Ukraine took place. د مغربي ملکونو حکومتونه، یعنی د مغربي یعنی د یورپ ملکونه went haywire، هغوی ټول لیوني شوي وو، ګډوډ شوي وو when the attack on Ukraine took place، کله چې په یوکراین باندې د حملې واقعه وشوله. دغه شانتي دا ټول ملکونه هم ګډوډ شوي وو، کنه، چاله چل نه ورته چې اوس مونږ څه وکړو. نو دغه شانتي په دې سچویشن کې، په داسې حالت کې هم مونږه هیوایر استعمالو. یا لاست اگزامپل اخلو، صحیح ده.
The situation at the school is haywire because many teachers have called in sick. په سکول کې حالات ډیر زیات ګډوډ وو ځکه چې ډیرو ټیچرانو اطلاع ورکړې ده چې هغوی ټول بیمار دي، یعنی ډیرو استادان بیمار دي، ډیرو استادان ناجوړ دي، نو د هغې وجې نه په سکول کې هر څه ګډوډ دي. So the situation at the school is haywire. په سکول کې ټول حالات ګډوډ دي. نو دا و زمونږ نننی لیسن. زما امید دی چې تاسو به د دې نه یو څو اهم ټکي زده کړي وي. انشاءالله په بل لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.